کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګه خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايت چې نن به جګړه کیږي نو مونږ به ارون مرو در سره تللی وای. کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته ډیر نږدې وو. هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې خپوهي. دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناستل او د هغه ورونه خلک چې وجنګیدل او وژل شول د هغه په باب ویل چې که هغه زمون خبره منلې وای نه به وژل شي. دوی ته وای چې که تاسو په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزندوي. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی مړه مګنئ. هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي. ته چې الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشاله او سوکاله دي او هغو ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. کوم کسانو چې له ټپي کېدو نه وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسې پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویریږئ نو د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه ځواب ورکړ چې زمونږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډیر ښه کار جوړونکی دی. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی دی. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. نو دې امله په راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مه ویریږئ له ما نه وویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. ای پیغمبره څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. الله به مؤمنان په دې حالت کې هیڅکله پرې نږدي چې تاسې اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسې د ایمان او له خدایه د ویریدو چلند غوره کړئ نو تاسې ته به لوی اجر در په برخه شي. کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړې ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده. نه دا د هغو لپاره ډیره بده ده. څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې طوق شي. د ځمکې او اسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. په یقیني توګه الله د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله بېوزلی دی او موږ شتمن یو. د هغو دا وینا به هم موږ ولیکو او له دې نه مخکې چې هغو کوم پیغمبران په ناحقه وژلي هغه هم د هغو په عمل نامه کې ثبت دي.
کله چې د فیصلې وخت راشي په هغه وخت کې به موږ هغو ته وایو چې دا اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ. دا ستاسو د خپلو لاسونو ګټه ده. الله پر خپلو بندګانو ظالم نه دی. کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی وړي ونه خوري. هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وي او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ. نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتینی یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل؟ اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم که دا خلک تا دروغجن ګڼي نو له تا نه مخکې یو شمېر هغه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښانې صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي. په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو میندونکي. بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی. ای مسلمانان تاسې به د مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسې به له اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې ځورونکې خبرې واورئ. که تاسې په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم وریاده کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسې به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروئ او هغه به پټوئ نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه یې په لږ بیه وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي. تاسې هغه خلک له عذاب نه خوندي مه انګیرئ چې په خپلو کړو وړو خوشحاله دي او هیلهمند دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر دی. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبث او بې مقصده نه دي هست کړي، ته له دې نه پاکې چې عبث کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایۍ کې وغورځاوه او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. لویه څښتنه مونږ د یو نارې وهونکي اواز واورېد چې د ایمان لوري ته یې بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومنئ. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمونږ باداره کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. خدایه کومې وعدې چې تا د خپلو رسولانو په وسیله کړي دي هغه له مونږ سره ترسره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایۍ سره مه مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. د هغو رب په ځواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم، که نارینه وي که ښځه. تاسې ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کومو خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه ویستل شول د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی او ډیر غوره مکافات له امدې الله سره دي. ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دې تا ونه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی.
بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. د دې پر خلاف کوم خلک چې له خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره دي. په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپل هغو ته لیږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه زنګیږي نه. ای مؤمنان، له زغم نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ.